وږمه د 12 کالو ده، اوس مهال په 15م ټولګي کې زده کړې کوي. وږمه وایي یوه اونۍ وړاندې په مخ کې د سوروالي نښې راڅرګندې شوې او سوځېدلي ته ورته داغ یې درلود، خو د وږمې په وینا چې هېڅ رنګه درد او یا سوخت یې نه دی احساس کړی. وږمه وایي په روژه کې خپل زیات وخت عبادت او د قرآن کریم تلاوت ته ځانګړی کړی و. د هغې په وینا د روژې په 20مه نېټه د قرآن کریم له ختم وروسته یو ناپېژانده کس چې سپینه ږیره یې درلوده هغې ته راغی او په سر یې لاس ورته راکش کړ. پیغو شپه باندې ما قرآن شریف اول سپارین په 10:30 بجو شروع کړ، 15 کمې 2 بجې ما قرآن شریف ختم کړ. چې ما قرآن شریف ختم کړ ما دوا کوله چې ما ته سپین ږیری سړی یو دم را پیدا شو، ډېر ښایسته ولو، سپین کالي اغوستي ولو، ټیکری سم ټیکری په سر کړی ولو. ما دوا کوله، ما دوا په منځ کې راغی او ما باندې خپل ټیکری تیر کوله. چې تیر سو ما ته شا مخ را واړوله او راته وایي خندل، لاس یې راته وښوراولي او دم له غینځه کې ورک سولو. هغه بعد زه هېڅ پوه نه شوم، زه وډارېدم، پلار ته مې رالم، پلار ته چې مې ورغلم، پلار مې تللی مخ ته اوسې کړی، ما ورته زه نه یم خبر. پلار ته مې نږدې وم، ما په مخ باندې الله نشتوله. وږمه وایي د دې حالت په کتو ووېرېده او په بیړه د پلار کوټې ته راغله او تېر جریان یې ورسره شریک کړ. د وږمې پلار حاجي رسول خان وایي کله چې وږمه د کوټې ته راننوته وېرېدلې ښکارېده او پر مخ یې د الله تر څنګ د پیغمبر نوم راښکاره و. وروکې ودرېده، وایي دا سپین ږیری راغی، زه هغه وډارېدم، دلته مې رامنډه کړه، په سر په مخ یې لاس راتېر کړو. ما چې دې مخ ولید د یوې ښې خوا ته یې دغونه غوښه غوندې وه، دې مخ ته چې شی وګلي کنځا مې ورته وکړه. دې ویل وایي نه هېڅ شی مې نه دي ګلم، ته رانږدې شه چې رانږدې شه چې ومو کت چې الله نشته ده. مور ته مې ورکړم دې لور په مخ کې الله نشته سوی. دې خپل هم په شیشه کې وکتو، پس لغی د تره زوی دغه راغی په موبایل کې عکاسي وکړه، فیسبوک ته یې ولېږله. ما ته راته ویل هغه ولاړ سم اودس وکړم، مال هم و ولاړ سي اودس یې وکړه، د بل مخ خوا یې یوه خالي سرخي درلوده، چې ولاړ اودس یې وکړه چې بېرته راغله هغې خوا یې محمد نشته و. نن سهار چې دغه خیرات ته حلال کړو، دا ولاړه بیا یې اودس وکړو، په لاس یې پیدا سو، په دغه غاړه کې پیدا سو. وږمه وایي غواړي د قرآن کریم حفظ ته ادامه ورکړي او پاتې قرآن کریم هم یاد کړي. هغې له ټولو مسلمانانو وغوښتل چې له بدو مخ واړوي او نیکو کارونو ته مخه کړي. باید وویل شي پخوا له دې په روسیه کې هم د ورته یو ماشوم په وجود د قرآن کریم آیتونه راښکاره شوي وو، خو په افغانستان کې د وږمې حالت په خپل ډول کې لومړنی دی.